سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي جنګسالارې ډلې د افغانستان په ګټه نه دي عایشه وهاب ویلي دغه ډلې ناکامې دي او هغه څه کوي چې د دوی په شخصي ګټه وي نه د افغانستان په ګټه د امریکا د ملاتړ پر مهال هم دغو ډلو افغانستان لوټلی دی There are a lot of different warlord groups that want power that are not the Taliban too. And I think that each of them are... دا ډلې ناکامې او پر ناسم لوري روانې دي ځکه دوی هغه څه نه کوي چې د هیواد په ګټه وي بلکې هغه څه کوي چې د دوی په خپله ګټه وي موږ ان د امریکا د ملاتړ پر مهال هم لیدلي چې د جنګسالارو ډلو عملاً هیواد لوټلی دی په پېښور کې د افغان زده کوونکو پر زده کړو بندیز د پښتونخوا په مرکز پېښور کې د نوې تګلارې له مخې په دولتي ښوونځیو کې د نوو افغان ماشومانو پر شاملېدو بندیز لګېدلی دی او پر ایران د نورو بریدونو امکان شته د امریکا د جګړې وزیر ګواښ کړی چې که ایران د امریکا پر وړاندې اقدام وکړي واشنګټن به د اړتیا په صورت کې پوځي بریدونه وکړي No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. که اړتیا وي له پوځي بریدونو به کار واخلو او دا کار به ترسره کړو که هغوی کومه ناسمه پرېکړه وکړي یا له امریکایي پوځ سره ښکېل شي موږ به هر هغه څه ترسره کړو چې اړتیا ورته وي موږ پوهیږو چې اوسمهال اقتصادي فشار ایران ته تر ټولو زیات زیان اړولی دا هم پوره خبرونه د امریکا کانګرس غړي افغان الاصله عایشه وهاب ویلي افغانستان کې د جنګسالارو ډلې ناکامه هیواد یې عملي لوټلی او د واک غوښتونکي دي خو د افغانستان اسلامي امارت داسې نه دی او امریکا باید ډیپلوماټیک تعامل ورسره وکړي یا د مېرمنې له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي امریکا باید پرته له دې چې څوک په واک کې دی له افغانستان سره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي او تعامل رامنځته کړي نوموړي زیاته کړې افغانستان کې د جنګسالارو ډلې په جدي ډول ناکامې او په ناسم لوري روانې دي د افغانستان په ګټه نه بلکې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي دغو ډلو د امریکا د ملاتړ پر مهال عملاً افغانستان لوټلی و عایشې وهاب دغه راز ویلي چې افغانستان د پام وړ طبیعي سرچینې لري او امریکا باید لږ تر لږه له دغه هېواد سره د قراردادونو او همکارۍ په برخه کې مشارکت ولري The fact that the United States needs to practice diplomacy and regardless of which group is in power, we should be exercising diplomacy and having a relationship. امریکا د عملی تعامل لاره افغان حکومت د بشر حقوقو په برخه کې غوړه لوري ته وهڅوي افغانستان بشمیره طبي سرچینې لري او امریکا باید لږ تر لږه د مشارکت لپاره ورسره تعامل وکړي دا ډلې ناکامې او پر ناسم لوري روانې دي ځکه دوی هغه څه نه کوي چې د هیواد په ګټه وي بلکې هغه څه کوي چې د دوی په خپله ګټه وي موږ ان د امریکا د ملاتړ پر مهال هم لیدلي چې د جنګسالارو ډلو عملاً هیواد لوټلی دی that are not the Taliban too. And I think that each of them are deeply, deeply failed and misguided in the sense that they are not doing what's right for the country. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لومړي سیاسي مرستیال شعیب بریالي پرون د اسلامي هیوادونو په چارو کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر انس ماتا سره لیدلي او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې کړي انس ماتا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان چارواکو له لوري د نړیوالو ژمنو د عملي کولو او افغانستان د نړیوالې ټولنې د یوې غړي په توګه د بیا ادغام لپاره د روانو هڅو د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ په یو شمېر ولایتونو او دولتي ادارو کې نوي مسؤلین ټاکل شوي دي د نوموړي په خبره د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري مرستیال رحمت الله نجیب د بدخشان والی او د سرپل پخوانی والی احمد شاه دیندوس د بدخشان امنیه قومندان ټاکل شوي دي همداراز د ټولګه وزارت د سړکونو د ساتنې او مراقبت
پخوانی مرستیال عبدالجبار معاون د کورنیو چارو وزارت د اداري مرستیال او د بدخشان پخوانی والی محمد اسماعیل غزنوي د ټولګه وزارت د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. مجاهد زیاتوي د لغمان پخوانی والی بختیار معاذ د سرپل والی او د بدخشان پخوانی امنیه قمندان عبدالبصیر مظهري د کندهار د ټولګټو چارو رئیس په توګه ګمارل شوي دي. په پېښور کې د دولتي ښوونځیو لپاره د افغان ماشومانو د داخلې په اړه نوې پریکړه اعلان شوې ده. د یادې پریکړې له مخې افغان ماشومان نور په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو اجازه نه لري. د راپور له مخې د خصوصي ښوونځیو له ادارو هم غوښتل شوي چې په دغو ښوونځیو کې د زده کوونکو افغان ماشومانو او له ښوونځیو د ایستل شوو افغان زده کوونکو جلا معلومات وړاندې کړي. د خصوصي ښوونځیو د تنظیم ادارې خبرداری ورکړی چې د لارښوونو د نه عملي کولو په صورت کې د سرغړونکو ښوونځیو ثبت لغوه کیدی شي. معلومات ښیي په دولتي ښوونځیو کې د نوو افغان ماشومانو د شاملېدو د درولو پریکړه لا دمخه عملي شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي امریکا او اسرائیل د ایران د داخلي اختلافاتو له فضا څخه د ناوړه ګټې اخیستنې هڅه کوي او پر خلکو یې د یووالي غوښتنه کړې ده. بلخوا د امریکې د جګړې وزیر ګواښ کړی چې که ایران د امریکا پر وړاندې اقدام وکړي واشنګټن به د اړتیا په صورت کې پوځي بریدونه وکړي. هغه ویلي د هرمز تنګي په اړه پوځي انتخاب هم له میزه نه دی لرې شوی. دا په داسې حال کې چې د ایران د اقتصاد وزیر سید علي مدني زاده وایي هیواد یې د امریکا د نوو بندیزونو پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتوالی لري او واشنګټن به د ایران د اقتصاد په کمزوري کولو کې بریالی نشي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي امریکا او اسرائیل له دوستۍ څخه د اختلاف او تفریقې د رامنځته کولو لپاره ګټه اخلي او هڅه کوي چې د هیواد له داخلي وضعیت څخه ناوړه استفاده وکړي. مسعود پزشکیان زیاته کړې ټول باید لاسونه سره ورکړو او د یووالي او انسجام له لارې د خلکو ستونزو ته د رسیدنې او د وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړو. باید ما بتونیم به درد مردم برسیم، به مشکلات مردم برسیم، مستقل از هر سلیقه و باور و دین و قومیت و جنسیتی که هست. به دنبال اینیم که وحدت و انسجام رو در کشورمون حفظ کنیم، از حرفایی که و یا رفتارهایی که ممکنه تفرقه ایجاد بکنه پرهیز بکنیم، چون الان دشمن به دنبال اینه که ما با هم دیگه دعوا کنیم، با هم اختلاف کنیم و نباید این کار رو بکنیم. په همدې حال کې د امریکا د جګړې وزیر پیټ هیګست وایي که ایران د امریکا پر وړاندې کوم اقدام وکړي واشنګټن به د اړتیا په صورت کې پوځي بریدونه وکړي. No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. که اړتیا وي له پوځي بریدونو به کار واخلو او دا کار به ترسره کړو. که هغوی کومه ناسمه پریکړه وکړي یا له امریکایي پوځ سره ښکېل شي موږ به هر هغه څه ترسره کړو چې اړتیا ورته وي. موږ پوهیږو چې اوسمهال اقتصادي فشار ایران ته تر ټولو زیات زیان اړولی خو په هیڅ صورت مو د هرمز تنګي یا د ایران شاوخوا سیمو کې د پوځي بریدونو ارتقاب نه دی له میزه لرې کړی. ایران پوهیږي چې موږ د هرمز تنګي کنټرول لرو او موږ محاصره نه ماتېدونکې ده. ایران نشي کولی له دې تنګي څخه څه تیر کړي خو موږ یې تیرولی شو. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنټ په یو خبري کنفرانس کې ویلي امریکا د ایران پر وړاندې د اقتصادي انزوا عملیات پیل کړي دي. بسنټ خبرداری ورکړی هر هغه بنسټ یا شرکت چې د ایران لپاره د پیسو په سپینولو کې مرسته وکړي د امریکا د ډالرو پر بنسټ له مالي نظام څخه به وایستل شي. نوموړي ویلي ایران اوس دوه انتخاب لري یا بشپړه نړیواله انزوا او کمزوری اقتصاد ومني او یا د عادي وضعیت او نړیوال اقتصاد ته د بیرته ورګرځېدو لاره غوره کړي. Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented د یو تاریخي کمپاین پیل و چې له خپلو متحدینو سره مو په ګډه د دښمن د سنګرونو د په نښه کولو او له هغو څخه د دښمن د شړلو لپاره پیل کړل چې په دریو هیوادونو کې هم سنګرونه شامل و. نن هم په همدې روحیه موږ د ایران پر نړیوال مالي اړیکو پراخ اقتصادي بریدونه پیل کوو. ایران اوس له یو ډېر روښانه انتخاب سره مخ دی او یوازې دوه لارې ورته پاتې دي: بشپړه نړیواله انزوا
او د بقا اقتصاد یا بیرته د حالت ته د ستنېدو او د نړیوال اقتصاد د بیا یو ځای کېدو فرصت. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اقتصاد وزیر سید علي مدني زاده وایي هیواد یې د امریکا د نویو بندیزونو پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی لري او واشنګټن به د ایران د اقتصاد په کمزوري کولو کې بریالی نشي. نوموړي ویلي امریکایي بندیزونه د ایران لپاره نوې خبره نه ده او هیواد یې تر دې مخکې هم له ورته فشارونو سره مقابله کړې ده. مدني زاده مني چې جګړې د ایران پر فولادو او اقتصاد اغیز کړی، خو وایي زیانمنې برخې بیرته رغول شوي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي هیواد یې د امریکا له اقتصادي فشارونو او ګواښونو نه ویریږي او د واشنګټن اقدامات تر دې دمه ناکام شوي دي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.